اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې شبانې عجب ګل ته وویل چې په پرخې لګېدلی تور لرې شو، اوس یې باید عابد ته وکړي. خو عجب ګل بیا هم انکار وکړ. اوس به دا واورو چې ګلزار کور ته ولې ناوخته راځي. د کشمالې پلاره دا څو ورځې ستا ګلزار ته فکر دی؟ ولې په ګلزار باندې څه چل شوی دی؟ شکر دی راک روغ دی. راک روغ دی خو کور ته په وخت نه راځي. ما ویل چې ستا به ورته پامي، خو ستا لکه چې پام نشته دی. مدرسې نه ډېر ناوخته راځي. ما ویل چې معلومات یې وکړه چې د هلک کومه خوا ځي. ها یعنې د مدرسې نه ناوخته راځي؟ ها دا څومره وخت کیږي؟ بس دغه څو ورځې کیږي. سمه ده ته بېغمه اوسه، زه به یې د خیره سره معلومات وکړم. په کار خو دا وه چې دا معلومات موږ مخکې کړي وې، خو څه وکړم، یو خوا دوکان سره ناوزګاره، بل خوا د ملک غمونه دي، هغه هم را په سر دي. کلیوالې نه غواړي او ملک ملکي نه پرېږدي. هغه دی ګلزار راغی، پوښتنه ترې وکړه. ګلزاره زویه دا مور دې څه وایي چې ته دا څو ورځې مدرسې نه ناوخته راځې؟ ولې؟ کاکا زه خو بل ځای ته نه ځم، هغه د لوبو میدان ته ځم راځم. نو هلته څه شی کې؟ خو یوازې د لوبو وخت کې ځه، خپلې لوبې کوه بېرته راځه. دا چې ته د مدرسې نه راځې او بیا میدان ته ځې دا ښه نه کوې زویه. کاکا ته خبر نه یې د لوبو میدان موږ نه نیول شوی دی. اوس هم تازه ګل مولوي صاحب سره خبره شریکه کړې ده چې موږ د لوبو میدان غواړو. ستاسو ځای چا نیولی که څنګه؟ په هغه نقشه کې راغلی دی کومه چې انجینر صاحب فرید د سربند ځمکې لپاره جوړه کړې ده. ښه نو بیا تاسو ته کوم ځای بیل کړی نه دی چې تاسې به دلته لوبې کوئ؟ بل ځای را کړی دی خو هغه د لوبو نه دی. ولې د لوبو نه دی؟ مورې له غټو غټو تیږو نه ډک دی. اوس ټول ماشومان وایي چې موږ دا ځای نه اخلو. زویه ګوره چې دومره غټه خبره دې روانه کړې ده، نو ولې کاکا ته دې نه وایې چې تا په خپل سر منډې شروع کړي؟ زه یوازې نه یم مورې، ما سره د کلي ټول ماشومان یو ځای دي. موږ د لوبو میدان پسې یو ځای ځو راځو. مشران خو زموږ په غم کې نه دي، موږ خپل غم په خپله کوو. واوره د کشمالې پلاره خپل غم په خپله کوي. خیر دی بس په دې باید موږ خوشحاله شو چې دوی دومره فکر کړی دی چې خپل حق غوښتی شي. خو ګلزاره زویه له دې وروسته به دا خبره درته زه سپینه کړم. سمه ده چې ته راته خبره سپینه کړې موږ ته څه حاجت دی. زه به خپلې مدرسې ته ځم راځم، خو تر اوسه څوک نه و چې زموږ غم وکړي. زرمینې هلته زما لږ کار پاتې و، ما ویل چې هغه خلاص کړمه. کار به خلاص کې، خو زما در سره ضرور خبره وه، ځکه مې د ښځو نه رابېله کړلې. ښه بیا نو ووایه څه دې ویلو؟ ما دا ویله چې اوس خو له خیره سره ستا ستونزه حل شوه. ته ډېره نیکبخته یې. کوم تور چې په تا پورې شوی و هغه درنه لرې شو، او چا چې تور پورې کړی و هغې بخښنه وغوښته. زرمینې ما خو تا ته ویلي و که نه چې زما په ځان باور دی، زه پاک لمنه یم او خدای تعالی نه مې همدا تمه وه چې زما په حق کې به لاره خلاصوي. هغه دی لاره خلاصه شوه، زه ټولو ته بې ګناه ثابت شوم. شکر دی، خو اوس خلاصه مخه ځان ته مه بندوه. زه پوه نه شم زرمینې، زه به ځان ته مخه ولې بندوم؟ مطلب مې دا دی چې ته اوس باید واده وکړې، ځکه د خلکو خولو کې وغورځېدې. هسې نه سبا بله خبره پېښه شي. وګوره اول در باندې غږ وشو، ډزې وشوې، هغې نه خدای خلاصه کړې. بیا در باندې تور پورې شو، دې نه هم خدای خلاصه کړې. اوس د وخت دی چې واده وکړې. هی زرمینې کورنۍ م راته همدا خبره کوي
او ته هم همدا وایې نه پوهېږم چې زه څه وکړم. زمونږ په خبرو کې ستا خیر دی. که په کور کښېنې نو خدای مکه چې ستونزه درته پیدا نه شي. ای هی نو بس څه به ووایم، زه چې هر څومره واده نه انکار وکړم تاسو مې په کلاره نه پرېږدئ. نو خو موږ ستا خیر غواړو که نه، په تا چې تورو موږ ټول در سره خفه وو. خدای مکه بیا داسې پېښه ونه شي. نو ځکه وایم چې واده کې دی خیر دی. تازه ګله وراره خبر شوم وی چې د کلي ماشومانو ډېر تنګ کړی د لوبو د میدان په هکله. سرداره که تنګ کړی نه یم، زه خو ترې خوشحال یم چې ماشومان خپل حق غواړي. د لوبو میدان د دوی حق دی، خو افسوس چې د سربند په نقشه کې د لوبو میدان هم راغلی، اوس هېڅ هم نشو کولی. او دا خبره ماته په کور کې ګلزار هم وکړله، خو اوس مې ته پوه که چې خبره څنګه ده. سرداره که خبره داسې ده چې شورا فیصله وکړه چې د ماشومانو د لوبو لپاره باید ځای وي، ځکه چې پخوانی ځای په نقشه کې راغی نو باید دوی ته بدل ورکول شي. خو کوم ځای چې په بدل کې ورته ورکول شوی دی ماشومان هغه نه خوښوي، وایي چې دا ځای ناواره دی، تیږې ده پکې او موږ پکې ژوبلیږو. نو زه اوس فکر کوم چې څه ورسره وکړو. فکر ته حاجت نشته دی، کوم ځای چې ورته ټاکل شوی دی خو دا ورته د تیږو نه پاک کوي که نه. همدې ته خو فکر وړی ما سرداره که مزدوران ورته ونیسو نو ډېره خرچه پرې راځي، او د شورا سره حاضر سات لپاره دومره بودیجه نشته، او انتظار هم نشو کولی ځکه چې ماشومان تعدي کوي. وایي هسې نه زموږ ځای چاته په اجاره ورکوي نو بیا لوبې به چېرته کوو. هغه د چا خبره وایي چې تم ښه وې او هغوی هم بد نه وي. بس نو د دې دپاره یوه لاره شته دی چې هم پې د مزدورانو نه خلاصیږو او هم به دغه ځای له خیره سره پاک شي. هغه څنګه سرداره که؟ هغه داسې چې موږ او تاسو شکر دی د اشر دود لرو، په کلیوالو باندې به غږ وکړو چې د ماشومانو لپاره د لوبو میدان پاکوو، ټول پکې برخه واخلئ، بس کلیوال به راټول شي او میدان به پاک شي. خبره خو دې ډېره ګل وکړله، وروسته کول یې په کار نه دي. نه یې وروسته کوو، او دا کار به هم درته زه وکړمه چې کلیوال د اشر دپاره راټول کړم. زه نو ته له خیره سره د ماشومانو د لوبو میدان ته ځان ورسوه. ملک صاحب هغه ورځ مې درته وویل چې سلطان ته ټولې پیسې په یو ځای ورکه خو ودې نه منله. هغه دی کیسه دې په زوره ځان ته خرابه کړه. ښه نو مطلب دا چې سلطان د خپلې خبرې نه وانه وختو او خپله خبره یې وانه خیسته. ای ملک صاحب سلطان په تندر وله، اوس د شورا غم کوه، د شورا هغه خواسې خپله خبره وانه خیسته، شورا به تا استهزا کوي. څه د څه بلا نوم د واخیستو؟ مطلب شه زما په دې نومونو باندې سر نه خلاصېږي، ساده خبره راته کوه چې شورا څه وایي. مطلب دا چې تا به محاکمه کوي، د ټولو خلکو مخې ته به دې راغواړي او حساب کتاب به در سره کوي. ښه یعنې هغه زما پیسې توی لاړې اول خو باید د سلطان نه د هغه پیسو پوښتنه وکړم. پرېږده ملک صاحب د هغه پیسو نوم هم مه اخله، نور هم رسوا کېږي. د دې محاکمې غم کوه. د محاکمې غم ما کړی دی، ما ویل چې دا تا دا نوم واخیسته دا څه بلا ده. د دې په هکله مې ورځ په رادیو کې مې اورېدلي وو چې د امریکا مشر ټرمپ دی که څه غضب دی، هغه هم د همدې دپاره غوښتی و خو ورته حاضر نه شو، ځکه د هغه په وینا چې دا خلک حق نه لري چې ما سره داسې وکړي. و ملک صاحب ته اوس امریکا پرېږده، د کنډو کلي خبره ده، د کنډو کلي هغه ټرمپ دی او ته ملک غني، هغه به خپل غم کوي، ته د ځان غم وکړه د ځان. نو که هغه ټرمپ دی زما هم خبره د کړنې کرښه ده، زه هم ترې څه کم نه یم، شورا ته هېڅ نه ورځم، د
دا زما سپکاوی دی او زه خپل سپکاوی په هیڅ شان نشم منلی ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه اشتهزاده و اشتهزاده راوړه باندې چې وپېرونه جانانه بیرې له راځه چې وزانګونه او جانانه بیرې له راځه نو چې وزانګونه عجب ګل کاکا ښه ساعت دې تېر دی ځان سره زمزمیم کې او کارم کې هی وراره زمزمې د مجبوریت نه کومه څه وکړمه خوشحالي خو هسې نشته دی خو چې دا زمزمې ونه کړو نو نور به څه کوو خوشحالي ولې نشته خو چې ته یې راباندې پیرزو کې زموږ په کورنۍ به له خیره سره خوشحالي راځي خو ته دې لږ ځان وخوځوه بسم الله که وراره ما ستاسو د کومې خوشحالۍ مخه نیولې چې دومره ګیله مني دا بېد د کوژدې خبره کومه اوس خو له خیره سره خبره سپینه شوه نو ما ویل که یو ځل بیا جرګه وشي نو ډېر به ښه وراره په دې خبره باندې تیږه کېده هغه جلۍ زما زړه ته نه غورځېږي چې زه خپل زوی ته وغواړم او د خپل کور انګور ته جوړه کړم نو په هغې کې اوس څه ستونزه ده ټول کلي ته معلومه شوه چې په پرخې باندې تور پورې کړی او مقصد یې معلوم و چې د زړور خان مور غوښتل پرخه په دې نامه باندې بدنامه کي ځکه چې د هغې زوی سره یې د واده نه انکار وکړه وراره خبره دې صحیح ده خو هغه جلۍ ده جلۍ چې یو ځل یې بدنامه شوه نو بیا بدنامه او هغه هوښیاران هم ښه ویلي دي چې وږې خوړلې نه یې نو خولې بوی نه کوي په دې جلۍ کې به خامخا څه خبره وه استغفر الله عجب ګل کاکا دا ته څه وې خو درته مې وویل که نه چې هغه تور و او سپیناوی وشو خبره ختمه پرخه پاک لمنې جلی ده وراره دی بیخي پرشته خو زما زړه نه غواړي او بله دا چې موږ ورپسې یو دوه ځلې مخکې ورغلي وو انکار یې کړی و نور ځان نشو سپکولی بس چېرته د عابد قسمت و هلته به وشي خو دا جلۍ ورته نه کوم نه ځان پېغورونو کې راګیروم او نه مې زوی انجینر صاحب فریده دا د ملغني درک ونه لګېده سړی لکه چې رانغی را به شي یو شیبه به ورته نورم په تمه شو چې سوال جواب ورته رسېدلی دی او که نه هو ما مطلب شاته سوال جواب پرېښی و ښه نو بیا ولې رانغی هغه نه راځي زما ورباندې ښه پوره باور دی که هغه دومره سم سړی وی خیانت او غصب به یې کو ته صبر د مطلب شاه خو سرک ولګېده لکه چې راغی تاسو خو لکه چې جلسه شروع کړې ده نه مطلب شه لا شروع کړې مو نه ده تاسې ته په انتظار یو دغه دی ته خو هم راغلې خو ملک صاحب څه شو ملک صاحب د خپلې خوښې خاوند دی ما ورته ستاسو جواب ټکه په ټکه ورسوه دا چې راځي که نه خپل کار یې دی او بیا هغه تاسو ته څنګه راشي تاسو خو یې دلته بېعزتي کوئ مطلب شه دا څه وی ده الله دې نه کړي چې موږ به د چا بېعزتي کوو بېعزتي توره یې که سپینه دا بېعزتي نه ده چې تاسو د عمرونو مالک لرې کول غواړئ د چا چې پلار نیکه مالک تېر شوی دی داسې غونډو ته د هغه راتګ بېعزتي ده بېعزتي اوس یې ورسره ګز کوئ دا دی وګورئ دا د ملک غني حال دی چې هغه شورا ته اهمیت هم نه ورکوي خو پوهېږي که نه چې کار پکې شته دې خلکو سره به هغه په کومو سترګو مخ شي انجینر صاحب فریده اوس یې پرېښودل بیخي نه دی په کار سلطانه دا خبره دوی ته پاتې ده ته پکې کار مه لره دا چې ملک غني ته وخت ورکول شوی او حاضر نه شو نو اوس سل په سله کې ملک غني ملامته شو اوس به نو شورا خپله پرېکړه وکړي چې د ملکۍ مسؤلیت باید چا ته وسپارل شي شورا باید د کلیوالو په خوښه فیصله وکړي د کلیوالو ملک بادر خوښ دی چې د دواړو کلو ملک شي لکه څنګه چې انجینر صاحب فرید د دواړو شوراګانو مشر دی
بس چې څه د کلیوالو خوښی هماغه به کېږي. خو خدای وکړي چې ملک بهادر یې ومني. مې وګوله چې ملک بهادر زمونږ غوښتنه ونه مني نو بیا موږ د هغه غوښتنه ولې ومنو چې زمونږ ورباندې خیر پیرزو دی نو موږ ته هم باید خیر ورسیږي. خیر او شر پرېږدئ، خو چې دا څه فیصله وشوه په دې کې ماته د کنډو کلي ذره خیر هم نه ښکاري. وای ورئ خو منئ مه. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې له پرخې خو تهمت لرې شو خو عجب ګل یې نه مني او نه غواړي چې عابد ته یې کوژده کړي. آیا په نورو سیمو کې هم داسې کیږي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ. 0 33 10 55 0 شپږ شپېته 33 10 55.